زمارونو نن زمونږه معاشره کې وګورئ څومره هلکان دي څومره خلک دي چې د مور او پلار قدر نه پېژني او په مختلف مصیبتونو کې مختلف مشکلاتو کې هغوی مبتلا دي د مور او پلار سره احسان کول یاد لرئ د انسان په عمر کې برکت پیدا کړي په دې سره د انسان په مال کې برکت پیدا کړي دې سړي ته به پته نه چې دا رزق ما ته کوم ځای نه میلاویږي خو هلته به د مور او پلار سره احسان کې الله به د رزق کې برکت پیدا کوي خاص کر زمونږه معاشره کې زمونږ په دې علاقو کې په نورو کې هم ده هلکان د مور سره ډېر نیغېږي پلار نه بیا هم لږ څه ناڅه یره کوي ځکه پلار بیا هم لږ زوروري نارینه دی نارینه نه خلک یره کوي خو دا مور غریبه چې یا خو زنانه ذات دی نو زنانه ذات ته خلک داسې سترګه نه سوڅي د چا هغه سړی هغه ته په دې خوله کې ورته نیغ نیغ لګي خبره به کړې نه وه هغه ته بیا واپس کړي بلکې ګزارۍ په مور او پلار باندې هم شروع دي دا څومره بدبخته ناست چې مور او پلار باندې د ګزار په ټیم کې لګي دا څومره بدبخته خوله ده چې مور او پلار ته غلط الفاظ وایي مور او پلار سره نیغېږي هغه سترګې څومره بدبخته دي چې مور ته نیغې نیغې کېږي او پلار ته نیغې نیغې کېږي واورئ زمارونو یو عجیب واقعه اورېده کتاب دی ما راوړ ځان سره ترغیب و ترهیب د امام منذري شیخ البانی رحمه الله په دې باندې تحقیق هم لیکلی دی او ویلي دا حدیث چې کوم په دې کې نقل دی د یو صحابي واقع ده حسن روایت دی او دا ما چې کوم نسخه درېیم جلد کې په 302 نمبر صفحه باندې ټول ملګري واورئ یو صحابي دی عوام ابن حوشب رضی الله عنه دی فرمایي وایي نزلت مرة حیا زه یو ځل وایي یو قوم یو قبیله و د هغې خواته هلته زه لاړم مېلمه شوم هلته وإلى جانب ذلك الحي مقبرة او دغه علاقه چې کوم وه دغه کلی چې کوم و دغه قبیله چې کوم وه د هغې یو سیټ ته مقبره وه هلته قبر مقبره وه هلته غټه مقبره وه فلما كان بعد العصر وایي مازدیګر نه وروسته به چې کله شو نو انشق منها قبر پای کې یو قبر وشکېد ګوره یاد لرئ دا ضعیف واقعات موږ نه بیانو چې هسې قصه ګو خلک یو دا عادت زموږ نه دی بعضې خلک ضعیف روایتونه بیانوي او واهیات قصې بیانوي څه سند یې معلوم نه شیخ البانی رحمه الله مشهور محدث دی عظیم هغه د دې حدیث ښه تحقیق کړی چې حسن الاسناد نو وایي دا قبر وچاودېد په مقبره کې مازدیګر نه وروسته فخرج رجل رأسه رأس الحمار دا قبر نه یو سړی راووتو چې دغه سړي دا سر چې و د خره په شانته و وجسده جسد انسان باقي بدن د انسان په شانته و فنهق ثلاث نهقات درې ځله اناره یې وکړو د خر په شانته ثم انطبق عليه القبر بېرته یې بیا قبر راجوړ شو داسې قدرتي به کولاوېده مازدیګر نه وروسته او درې ځل بیا اناره یې کوه بېرته په قبر کې ورنوتو په قبر بېرته جوړېده وایي فإذا عجوز تغسل شعرا او صوفا ناسه هلته یو بوډۍ وایي ناسه په دغه علاقه کې وایي هغې دا وچغنې یا وړۍ د دې نه دا دغه جوړول دا کوټونه بوټونه بنې منې دا سپڼسي چې کوم وسه هغې پیول نو فقالت امرأة یوې ښځې ما ته وویله ترى تلك العجوز دغه بوډۍ ته یینې ما ورته ویل چې ما لها ولې څه چل دی قالت هغې ما ته ویله هغه ښځې وي چې تلک ام هذا دا بوډۍ چې کوم ده دا د دې قبر چې کوم سړی راووت دا د مور ده قلت ما ورته ویل چې وما کان قصه څه ده څه ناشته واقع نه ده وی قالت هغې ما ته ویله چې کان یشرب الخمره دې سړي به شراب څښل فإذا راح نو کله به چې د بېګا په ټیم کې راغی نو تقول له امه مور به ورته ویله یا بنیه ای بچیه د مور او پلار خو دغه ښایسته الفاظ یې خواږه الفاظ ای بچیه ای ګله قربان ستا دا الفاظ دي دی بس یې به د زناور په شان ته راوچل شي بشي بیا څه چل شوی دی شور دې شروع کړی دی مردم سی انسانیت دی سړی مور ته سړی اسمیغ الفاظ وایي هغه ورته ویل یا بنی اتق الله ای بچیا د الله نه ویرېږه الی متى تشرب هذه الخمره څو پورې به دا شراب تسکي
فيقول لها دي سړي وې دې مور ته ویل انما انت تنهقين كما ينهق الحمار ته خود داسې اړېږې لکه چې خر اړېږي ما ته دې سړي دې هلک دې مور ته ویل قالت اذا قضي فمات بعد العصر دا هلک چې کوم دی پس د مازدیګر نه مړ شو نو دې ښځې ښځه وایي فهو ينشق عنه القبر بعد العصر كل يوم اوس هره ورځ د مازدیګر نه پس دا قبر دغه شان تشریږي فينهق الثلاث لحقات او دا هلک ترې راوځي او درې ځل اڼاره کوي د خر غوندې ثم تنطبق عليه القبر بیا بېرته قبر جوختېږي په ده باندې امام اصفهاني دا نقل کړی دی او بیا وایي امام اصفهانی وی ابو العباس الاصم چې مشهور محدث دی په نیسابور کې نیشاپور چې ورته ویل کېږي د ایران ښار دی پای کې وی ډېر غټ جماعت اهل علم ناستو وی د په مخ کې دا واقعه بیان کړه ټول ویل چې بالکل دا خبره صحیح ده دا کله کله الله رب العالمین دې خلکو ته داسې ښیي دنیا کې متخیي دا لازم نه چې هر سړي سړي کېږي دا موږ ته نمونه ښیي لکه څنګه چې روایت کې راغلي چې یو کس کاتب وحی اوس مسلم کې روایت دی د نبي صلی الله علیه وسلم لپاره به وحی لیکله او بیا هغه مرتد شو او بیا چې کله هغه مړ شو نو ځمکې ځان ته نه پرېښوده درې ځلې یې راګوزار که باړ ته ځمکې کله کله داسې هم کېدلی شي د واقعیت سره داسې اوس دا خو د دې کس سزا وه چې ده صرف مور ته دومره ویلي چې ته د خر غوندې دومره اړېږي ما ته کم سړی چې په مور او پلار ګزار کوي مور او پلار د کور نه وباسي مور او پلار ته کنځل کوي بلکې بعضې لا پېږي د قتل ارادې هم لري د قتل ګزارونه یې پې هم کړي چې د قتل ارادې ولري د هغې به څه سزا یې آخر د دې به سزا څه نیکي ورسره کوه که نور څه نه وي که نه نو دعا خو ورته کوه که نه خو مور او پلار ته دا درخواست دی چې خپل بچي داسې تیار کړي قرآن ورته وښیوئ حدیث ورته وښیوئ چې کم سے کم دعا خو ورته کوي که نه چې بچی موږ داسې تیار کړو چې هغه بیا سبا زما د مرګ وږی دی چې دا به کله مري چې بس مال ما ته پاتې شي نو په دغه بچي تندر لګي په دغه بچي باندې خرڅ لګی چې کله ته مړ شي کلونه به تېر شي او دا سړی به تا ته دعا ونه کړي دعا کې مې چېرته نه یادوي حال دا دی چې د مور او پلار لاول حق دی موږ چې دعا کوو لاول مور او پلار ته دعا کوو اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب مخکلو انبیاء چې دعاګانې کړي مور او پلار یې په خپلو دعاګانو کې شریک کړي دي لہذا حقوق الوالدین د مور او پلار نافرماني کول ګناه کبیره ده او دا د نبی فتوا ده چې لا يدخل الجنة عاق لوالدی جنت تبا نافرمان د مور او پلار نه دا به جنت ته چرته هم نه داخلېږي لہذا عزم راشي دا وکړئ نن ورشئ د مور او پلار سره ورانه دا معافي ترې وغواړئ دعاګانې ولې وکئ احسان ورسره کوئ خرچه هغې له ورکوئ خرچه پې کوئ انت و مالک لابیک ته او ستا مال خو ستا د مور او پلار دی دا ستا د پلار دی دی په مخ کې بېهوده الفاظ ویل دی په مخ کې غلطې خبرې کول دا نامناسبه دي شریعت تم خلاف ده عادت تم خلاف ده نو لہذا مور و پلار د هغې نافرماني کول سبب د لعنت د الله دی سبب دی د جنت د محرومه کېدلو الله رب العالمین دې موږ توفیق راکړي چې د خپل مور و پلار خدمت هم وکړو د خپل مور و پلار د هغې دعاګانې ځان ته حاصل کړو د مور و پلار دعا چې در سره وه هېڅ به نه وي زه تعجب دا کومه هر یو سړي د ګاډي په ریشا باندې لیکلي ما کی دعا جنت کی هوا نه یاسي داسې لیکلي پسې خبره ده واجه مور و پلار نه چېرته دعا اغست مور و پلار نه دعاګانې واخلې زما وروڼه مور و پلار دپاره پکار دی چې دعاګانې بچو ته کوي چې یا الله زموږ دا بچي دی کار کوي چې موږ ته به یې دعاګانې کوي رحمة سيقت إلينا من سماوات علا وبها نحن ارتقينا وصعدنا للعلا رحمة سيقت إلينا من سماوات علا